رابعه بلخي چې کله مړه شوه، د مړه کېدو نه پس چا په خوب ولیدل او په خوب کې یې پوښتنه وکړه چې الله متعال تا سره په قبر کې څه وکړل. رابعه بلخي ځواب ورکړل چې کله فرشتې راغلل او ما نه یې پوښتنې وکړې چې من ربک، من نبیک، من دینک. ما ورنه تپوس وکړل چې تاسو د کوم ځای نه راغلي. هغوی ماته وویل چې موږ د اسمان نه راغلي یو. ما ورنه وپوښتل چې څومره لاره ده د اسمان او د ځمکې. فرشتې عرض وکړل چې 500 کاله فاصله ده پکې. هغوی نه ما وپوښتل چې کله تاسو د اسمان نه ځمکې ته راتلې آیا الله متعال هم هیر کړل؟ هغوی ویل نه. پس ما فرشتو ته وویل زه به څنګه الله متعال هیر کړم چې 2 ګزه لاندې راغلی یم. یعنی الله متعال زما نه هیریږي. معزز لیدونکو، الله متعال نه غواړو چې الله متعال زموږ دارالبرزخ ښه کړي.